ننګرهار کې د 300 کیلوګرام نشئی توکو د قاچاق په تور یو تن ونیول شو. د ننګرهار د والی بیان عطاالله خوګیاڼي وایي د ملي امنیت منسوبینو دغه ولایت د غنیخیل ولسوالۍ مربوطاتو کې د تالاشۍ پر مهال په یو کرولا موټر کې بار شاوخوا 300 کیلوګرام نشئی توکي نیولې دي. هغه زیاته کړه د دغه نشئی توکو په تړاو یو تن نیول شوی چې په خپل جرم اعتراف کوي او د نورو څېړنو په موخه د ملي امنیت ریاست کې تر پوښتنو لاندې دی. ملي امنیت زړورو منسوبینو د شینوارو ولسوالۍ په 28 ویالۍ سیمه کې د بیت الله په نوم یو قاچاقبر سره په یو کورلا موټر کې شاوخوا 300 کیلوګرام نشئی توکي چې غوښتلي دور بابا او ځینو سیمو ته ولېږدوي دا نیولې دي. خوګیاڼي وایي د ملي امنیت منسوبینو روانه ونې دغه ولایت کې یو تن سوداګر د تختونکو له منګولو آزاد کړی او دغه راځي د بیلابیلو جرمونو او وسلوالو سره د اړیکو په تور 23 تنه هم نیولې دي. سباون ساحل، روهی نیوز، جلال آباد.